دا د وجیبا د هر مسلمان رور. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د امنیه قومندانۍ اقتصاد ریاست پوهنې ریاست د حوزو الامرینو ښاري محکمې او د سیمې له دنیا عالمانو او قومي مخورو سره په چارو کې د همغږۍ او د شته ستونزو د له منځه وړلو په پار ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې چې شمېر یې نږدې 200 تنو ته رسیدو د یاد ولایت د محتسبینو له لوري د بېلابېلو ادارو له مسؤلینو سره په امارتي ادارو کې د شته ستونزو پر مخنیوي او د معروفاتو پر اقامې او په دې برخه کې له محتسبینو سره پر همکارۍ خبرې وشوې. د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو هغه میرمن چې له 4 کلونو راهیسې له کورنۍ لا درکه شوې وه خپلې کورنۍ ته وسپارله. د غزنی ولایت د دهیک ولسوالۍ اړوند د رباط کلي وه هغه میرمن چې 4 کاله مخکې له خپلې کورنۍ لا درکه شوې وه د دې ولایت د محتسبینو په مرسته پیدا او بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارله. د پلازمینې کابل شهري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې له هوټلونو او واده تالارونو څخه د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. بل خوا د خوست ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو ځایي خلکو ته د دعوت پر مهال وویل چې خپلې ورځنۍ کړنې له اسلامي احکامو سره سمې ترسره کړي او په ټولنه کې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې له محتسبینو سره مرسته وکړي. ښایسته پیلې پکې ستا د سناتور دی، ښایسته پیلې پکې ستا د سناتور دی، دا د سپین بیرغ لیکنې څومره په زړه پورې دی، دا د سپین بیرغ لیکنې څومره په زړه پورې دی. د رام ساخلو چې وینو یې رپان څومره خوندور یې په کابل د وزر سیوري دی، څومره خوندور یې په کابل د وزر سیوري دی.